ډیرو قدرمند مؤمنانو مسلمانانو راشي د آیة الکرسی صحیح اداء تجوید او مختصره اجراء زده کړئ او تاسو د دې مبارک آیات کریمه الفاظ را سره تمرین او تکرار کړئ او په غور سره د دې سماع وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مختصر إجراء. الله دا لام اسم الجلالة ما قبل مفتوح دي مفخم دكويل كيجي. الله لا إله محل مدى لفي مده دي السبب مدى همزة منفصلة دا دلتا مدي طول جائز منفصل مد كول كيجي مقدار دا مدي برات سلورا لفوايس. الله لا إله إلا هو إلا لا مشدد مكثور باني وكا يوالف مدوركا هو واو متحرك فوقف كي واو مدهزن جوري واو ساكن يوالف مدور باني وكا إلا هو الحي القيوم. ده الحي او ده القيوم دواريا مشدده مكثور كا او پر دوارو یاو بانی زمیدی شندانو بانی را ټول کا. الحي القيوم میم په وقف سره ساکن سو نو مخکې محل مد ستا پر هغه باندې په وقف کې مد وقفي یا مد عارض کول کېږي مقدار د مد څلور الفه جوړیږي. لا تأخذه لا مد اصلي تا حمزه کې په دې حمزه ساکنه کې اعاده مکوي دوهم واره مواس او په دې کې مد مکوي وخت ډیر مکیروي. د خا او د ذال او د ها په دې درو سره پیشونو کې شندانه ټول کې په اول دوه پیشونو کې دا پیشونه مکه شوي دوهم دریم نمبر پیش شدي په کې یو الف आवाज کشيږي په وصل کې. لا تأخذه سنة د سین زیر بنه کشه د نون زبر ولاړو ما د تا تنوین مضموم دوه پیشونه ورسته واو د ینمو راغلی ادغام سره د غنی आवाज خیشوم تراوړه. سنة ولا نوم ولا نوم دا واولين ما قبل مفتوح دا غورسته د میم عارض سکون مدلين عارض. دا القيوم مد عارض اغه پر سلور الفا دا ولا نوم ربکم سلور الفا ما دور باندې کیږي. له دا هاي ضمیر صله په اشباع سره و اسماء یو الف مد مد اصلي في السماوات ټول مدود اصلیه هغه په یو الف مقدار کې سره برابر وایست.
له ما في السماوات وما في الأرض ضاد ولدك وما في الأرض من ذا الذي نون إخفاء ولا أواز خيشم تراولا إخفاء تشد حالة بين الإظهار والإدغام دا نون ساكن ورستا حرف إخفاء راغلي نو دا با خيشم كي پڑھ کر من ذا الذي يا إما دا يا ساكن ما قبل مكسور والف مد يشفع پشين کی تفشي دا اول عين پیش دا دوم عين كسرا دا اول عين زما يعني هغه پیش پگول شندانو پگول آواز سروا كشواما او دا دوهم عين كسرا پا انخفاض الفم والصوت آواز اولان شنو د کښیو خواته میل ورکړي لیکن اشباع دي نه بیا نون ساکن اخفاء ولا راغلی او دغه څخه ورسه بیا د هاي ضمیر صله دغه ورسه چون کې همزه راغلی صله طويلات څلور الف مد قرباني وکا په وصل کې حکم د مد طول جایز منفصل دي په ترتیلات کې من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه دغه د هاي ضمیر صله چې په وقف کړه دا حذف کیږي صله یعنی سما د هاي ضمیر ولار زیر او خنجری پیش په وقف کې حذف کیږي په وصل کې یو الف اشباع ور باندې کیږي بإذنه يعلم ما بين أيديهم بين أي دا دواري يايلين يا ساكن ما قبل مفتوح فدوی دواری کی مدلین ربکم الف مد کیجی دواری نرم وای مشدد موای بین موای یعلم ما بین ایدیهم وما بریم ساکن شنان مند کا فروابانی شنان اٹول کا اظهاری شفی ورکا شکارا میموای ایدیهم وما خلفهم خا مستعلیه فدوهم درجه دک ولکیجی زکا فتحه لري ولا يحيطون الف مدى ياي مدى واي مدى فدروس لك مدى اصلي وكا طادك واي پورا واي دجيب منزل ور تعالو سره مشلو ولا يحيطون بشيء يايلين ربك مالك ما دورك ده همزه ده التنوين مكسور ورستميم ده ينمو رغلي ادغام سره ده غنيه وكا اواز خيشم تراوله بشيء من علمه دنون ساكن ورث حرف حلق راغلي نون مظهر واشكاره بشيء من علمه بأصلي طويلة وركة من علمه إلا مشدد لام تيتوا مكث وركة إلا يوالف مد بما يوالف مد شاء مد طول واجب متصل محل مد ألف مد سبب همزة متصلة إلا بما شاء وسع دواو زبر دسين زير بعد عين زبر كرسيه السماوات والأرض د کاف زما په انضمام شفتین شنان ګول کا راډه کوه د یاو د ها زمې په ګول شندان و او د یا مکس او د سین مکس شجش کارکه وسع كرسيه السماوات والأرض را ساكن ما قبل مفتوح دا راډه کوه ضاد مستعلیه مطبقه په وقف کې په څلورمه درجه سره راډه کول کیږي فوقف کی شکل د ضاد ساکن سو ما قبل ساکن ما قبل مفتوح دی دائم په دومره درجه په وقف فاصل په دوار کې په دومره درجه سره ډکول کیږي والارض ولا يؤوده د همزه د زمي ورسه وای مده په اشباع سره ولا يؤوده د دال زما کش نه کې د ها زما بیا یو الف مد ورکه چون کې صله قصيره ده ولا يؤوده حفظهما دفهمس دضاء استعلاء حفظهما فرزمو باني شنان قولوا وهو العلي العظيم يا مشدد مكتوركا او فرزمو باني شنان اطولك وهو العلي العظيم
صدق الله العلي العظيم.